خبر واحد معارضه د آیت کولی شي کین شي کول نو خپل و ترجیح چا لري عقل چې څوک لري خپل ثابتيږي هغه ته چې باید مونږ راجح چاته وایو هغه چاته وایي چې استدلال او اخذ من الآیات لري او هغه چاته وایي چې استدلال من الخبر الواحد لري سره دا غینه چې بیا هغه ضعیف هم وي او روایت معلول په علل باندې وي نو بیا په مقابله د آیت څنګه وکي دا مسله ما تاسو زیری بحث ګرځول خو نه راکې او صرف دوی دا خبره اوس ور کړی دا چې امام پسې څوک فاتحه نه وي مونږ نه کېږي دا جهالت او حماقت دوی شروع کړی دي او د عوامو ذهنونو کې دا فتنه خوري دا خبره اچي نو مونږ اوس خایو چې اعظم مستانه کېږي که زمونږ نه کېږي مونږ دوی غونې متعصبین نه یو دوی غونې تعصب مونږ کولی کنه روایت باخره کې مونږ د فن لپاره پیش کو بیا چې صلات درشمہ صفحہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی من قرأ مع الامام فلیس علی الفطرہ امام پس چچا قرأت الست فلیس علی الفطرہ دے پا فطرت اسلامی نہ دے نمونگ دوی تداخائی چتا سوس منگ تدا سے روایت پیدا کئی چچا ویلی چچا قرأت خلف الامام پری خودن دا پا فطرت اسلامی نہ دے پیدا کرس بیا دویم روایتا مصنف ابن ابی شیبہ پاول جلد 186 صفحہ کی نقل کئی حضرت علی سے فرمائے من قرأ خلف الامام فلا صلاۃ له امام بس چا قراتو کا منځ نه کیږي لازم فتوا نه دا لا صلاۃ له موږ حملو په خلاف دا جهری منځونو کې په مکروه تحریمی باندې احناف سوای جهری منځونو کې قرات خلف الامام لا يجوز مکروه په قرات تحریم سرا نو علی سے وہی من قرأ خلف الامام فلا صلاۃ له اس دوی دی منتدا سے روایت پیدا کی چې او صحابي ویلي چې چا قرات خلف الامام ونکنو لا صلاۃ له دا سے روایت دی پیدا کی دویمہ درجہ کے استدلال کو من الاحادیث النبویہ مسلم شریف اول جل یوصل صلوہ صفحہ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وَإِ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ دا روایت پیش کی رست بل سند راخلی نوائی چے وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا سعید بن ابی عروبہ وحدثنا ابو غسان المسماعی قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن سليمان التيمي كل هؤلاء عن قتادة طول قتادة روایت لري في هذا الاسناد بمثله وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة واذا قرأ فانصتوا کله چې امام قران لولي فانصتوا نو چپ شیا اذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا کله چې امام قران لولي فانصتوا تاسو چپ شیا او کله چې ول الضالین وین تاسو امین وای دا حدیث دی چې اذا قرأ فانصتوا نو په جهری منځونو کې د امام پسې فاتحه لوستل لري حدیث خلاف دی چې اذا قرأ فانصتوا ته چپ نشو تا دا حدیث ابو داود شریف ذکر کړی دی پاول جل یوصل صلوختم صفحه کې ابن ماجہ پیوش پیتم صفحہ مسند ابو عوانا دویم جل یوصل درشم صفحہ آیت ذکر کئی عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ الامام فانصتوا
وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. حقی ذکر کرے سننو کی اول جل 155 صفحہ. مشکات ذکر کرے پر صفحہ 91. دار قطنی ذکر کرے دویم جلد 323 صفحہ. دویم روایت اگر روایت دا ابو موسیٰ شعری دا مسلم. دویم روایت دا ابن ماجیو دا نسائیو دا تحاوی دے دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر روایت سرا جمع جرک. باب اذا قرأ الامام فانصتوا. کلچ امام صلولی نتاسو چپکے گئی دا باب دے. عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم بها. امام نے پار ودرولے شوی چ اقتدا پس وکڑش پار حال کی. فاذا كبر چ تکبیر ہوئی فکبروا تاسم تکبیر ہوئی. واذا قرأ کل چاغا قرآن کریم لولی فانصتوا تاسو چپ شیا. دا دلیل دی چ اذا قرأ فانصتوا. دا حدیث نسائیم ذکر کرے پا جلد اول 168 صفحہ اور تحاوی ذکر کرے پا اول جلد 950 صفحہ کے. پیوش پیتم صفحہ بانے دا حدیث ذکر کرے دے ابن ماجہ رکھ مخی ذکر شد ابو ہریرہ پر روایت کی. قال فسکتوا بعضو فیما جہر فی الامام. بیا چکم کہ با امام جہر کولو فسکتوا نو مقتدیان بچپو صحابہ پکی چپ شو. بل روایت ذکر گئی حدثنا علی بن محمد قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن الحسن بن صالح عن جابر عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقراءۃ الامام له قراء. دچا چ امام وی نو د امام قرات د قرات دے د امام قرات د قرات دے. دا عام دے کہ جہری کو خفیہ احناف دا عامی. اس امام محمد پا موتا کی اور تحاوی پا معنی الاثار کی اور دار قطنی اور احمد ابن منیع پا مسند کی ذکر کردے. علامہ نیموی رحمت اللہ علیہ چھتے دیوبند کبیرون استاذ دے پا آثار السنن کی دا یو جلد دا واق لیتا سلانوی ڈیری پیدا کی گی. ڈیری بہترین کتاب دے آثار السنن دا علامہ نیموی دا عمرہ دے واس دا دے مدینی منوری حرم شریف تتلیو دخل کو خبر اوری دلیوی چی حنفی فقہ حادث نہ لری. بیا ډیر خفش چې کله واپس راغې نو شاګردانو ته وی چې ما عزم کړی دی چې د طهارت نه شروع د فقه تر اخري جزئیاتو به زه د احادیثو نه ثابتوم. نو بیا یې په آثار السنن شروع کړه. بیا چې کتاب الجنائز ته ورسېده کتاب الجنائز چې څنګه خلاص کا نو علامہ نیموی رحمت اللہ علیہ وفات شو. هغه ارمان د سر ته ونه رسید. بیا د شاګرد بل کتاب لیکلو په نوم د اعلاء السنن سره هغه بیا 22 جلد کې دی.
او طرز او طریق د داغه نقله ده هغه بسړي خبر اولی بحث دومره وګت کړه ده چې ستړی کوي سړی تنګي سړی ورنه هغه د خپل کتاب طرز د طریقه راخلي د چې په مسله په کوم ترتیب ثابتې او په کومه طریقه جوابات کوي هغه هم کوي او لاغه د دین دا تفصیل لري چې د حواله نه ور کوي وای بس فلانی کتاب د دوی زمانہ کې اعتماد وکنه په خو چم حواله نه دی ور کړی کوم تفسیر کې حواله موجودي کوم اعتماد زمانہ و به چې رواه طبرانی بس هغه خلکو منله دروغ چانه وي اوسنن زمانہ بیا اعتماد ده مونږه خې حواله او جلدونه ورکوم چې جواب نه لري نو بیا خلکو تویدا دروغ وایي دا پکې نشته کنه مونږ کله کله بیا دا کتاب هم دلته ورخی وته سبا په ویډیو کې راشي چې به انکارونه دا اقوا ادله او دا نافیین او قرات خلف الامام دا پاره چې من کان له امام فقرات الامام له قراءه ومتعدد سندونو باندې دا حدیث رسیدل دي علامہ نووي سے فرمائیں رواه الحافظ احمد بن منيع في مسنده ومحمد بن الحسن في الموطا والطحاوي في الآثار والدارقطني واسناده صحيحنا دا اسناده صحیح باندې داوی د اعتراضات او جواب بيدا متن بيدا خپل تعلیق کوي من هي خپل لګولې ده من هي خپل ده چې دا آثار السنن مع التعلیق الحسن وتعلیق التعلیق یہ تعلیق پہ کڑے تعلیق د پاسه بلا حاشیه پہ لگاول د بیا ڈبل چا ضرورت اور کہ نہ دے پرخه نو باغی کی وی چې دا حدیث چې کم نه را اسناد صحیح دی یا اعتراض تا ور باندې دا روایت د موسی بن ابي عائشہ دے مدار پکې موسی بن ابي عائشہ دے او موسی بن ابي عائشہ نه چې کوم دے دار قطنی وی چې لم يسنده عن موسی بن ابي عائشہ غیر ابي حنیفہ والحسن بن عمارہ وهما ضعیفان دې سند کې امام ابو حنیفہ راغلي دي او حسن ابن عمارہ راغلي دي او دا دواړه ضعیف دي ندوی علامہ نووي قلت كلام الدارقطني هذا غلط صريح لأن ما زعمه من أن الحفاظ لم يسندوه عن جابر غير أبي حنيفة والحسن دا حديث مرسل لي رواه هذا الحديث دارقطني رواه هذا الحديث سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل بن يونس وشريك وأبو خالد الدالاني وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي جابر رضي الله عنه تا او متصل خود لدي ناغا حسن ابن عمارة دي وإمام أبو حنيفة دي ودا دوار ضعيف دي دا اعتراض کی ندی وی چې دار قطنی دغه تعلیل کې خطا شوی دی چې ان الحفاظ لم يسندوه عن جابر غیر ابي حنیفه والحسن ابن عمار مدفوع دا قول مدفوع دی ولی بما رواه حافظ احمد ابن منيع في مسنده اخبرنا اسحاق الازرق قال حدثنا سفيان وشريك عن موسى بن ابي عائشه عن عبد الله بن شداد عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءه الامام له قراءه نو دا دے سفیان الثوری او شریک قلم دا موسی بن ابی عائشہ پر روایت کے حدیث مرسل نکا متصل دا جابر سے بھی کا مسند وہی تعلیل دا دار قطنی مدفوش کنا اگے اعتراض دا کړیو چې دا عمدہ شاگردان چې څومره دي دا موسی بن ابی عائشہ شاگرد سفیان الثوری دے شریک دے ابو الاحوص دے خالد ابو خالد دے وغیرہ اگوی جابر سے ابن ذکر کئی مرسل روڑی حدیث او غیر دا حسن ابن عمارہ و ابی حنیفہ نے چاہی دا مسند دا جابر پیش کئی نو دا جوابو کا حافظ احمد ابن منیع پا مسند پل کے
دا سفیان الثوری و شریک چکم نے اغیم پشان دا امام ابو حنیفہ و دا حسن بصری حدیث متصل و مسند دا جابر خود لے ناغا سند دا دے چا اخبرنا اسحاق والازرق قال حدثنا سفیان و شریک عن موسی بن ابی عائشہ عن عبداللہ بن شداد عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لو امام فقرات الامام لو قرات دا روایت منگ راواخستا چی پا کم کے دوی جرح پا امام ابو حنیفہ و پا حسن ابن عمارہ لرلا اگر روایت چی کم پا ابن ماجہ کے دے اغا سند جدا دے داغی پا سند کے جابر الجعفی راغلے دے اغا تناکت اور سرلی کی ضعیفنا اغا ضعیف دے دوجل جابر الجعفینا او ہر چی دا سند دے دی کی جرح دوی پا حسن ابن عمارہ او پا ابو حنیفہ باندی کئی ناول خو جرح پا دی بانی تعصب دے و ظلم دے زکا دیلن دے امام سے پشان کی لگی گی بیا نوز دیوائی فقرات الامام لو انتہا رجالو کلهم ثقات فثبت مطابعات الامام ابی حنیفہ باسنین امام ابو حنیفہ دی حدیث کے چے مسند دا جابر خود لدے متفرد نشا یو ورسر حسن ابن عمارہ مرگرش او دویم ورسر سفیان دے او دریم شریک دے وثقتو یسند الحدیث تارتا ویرسل اخرى او دا خودیر کرتے ثقہ دا سی کئی چے حدیث مسند کی صحابی بل کرتے مرسل کی ولهذا الحديث طرق اخرى عند الدارقطني وغيره يشد بعضه بعضا وان ضعفت اگر روایت ابن ماجہ تاسوری واما قوله هما ضعيفان دا خبر دارقطنی چے امام ابو حنیفہ و حسن ابن عمار ضعیف دی نفل حسن ابن عمار كذلك لكن جرحه في حق الامام ابي حنيفه باطل جدا وكذلك لا يصح التضعيف ابن عدي على ما نقله الذهبي في الميزان في حرف الالف اسماعيل بن حماد بن النعمان بن ثابت الكوفي نبي عن جده قال ابن عدي ثلاثتهم ضعفاء دريوار ضعفاء وذكر لان الامام ابا حنيفه وثق وامام الجرح والتعديل يحيى بن معين وارتثق في الحديث وي وعلي بن مديني اغور تسقوي واثنى عليه جماعه من الائمه قال الحافظ المزي في تهذيب الكمال قال محمد بن سعد الكوفي سمعت يحيى بن معين يقول كان ابو حنيفه ثقة لا يحدث بالحديث الا بما يحفظه ولا يحدث بما لا يحفظ سياق بينه سر بحديث بيانونا وقال صالح بن محمد الاسدي سمعت يحيى بن معين يقول ابو حنيفه ثقة في الحديث وقال احمد بن محمد بن القاسم بن محرر عن يحيى بن معين كان ابو حنيفه لا باس به وقال مرة كان ابو حنيفه عندنا من اهل الصدق ولم يتهم بالكذب وقال الذهبي في التهذيب قال صالح بن محمد جزر وغيره سمعت يحيى بن معين يقول ابو حنيفه ثقة في الحديث وروى احمد بن محمد بن محرر بن معين لا باس به وقال الحافظ بن عبد البر الذين روون بحنيفه ووثقوه واثنوا عليه اکثر من الذين تكلموا چاچ پک خبری کړي دي داغینا هغه امامان ډیر دي چې توثیق کړي دي وقال الامام علي بن مديني ابو حنيفه روى عنه الثوري وابن مبارك وهو ثقة لا باس به وقال الحافظ ابن يسير الجزري في جامع الاصول ولو ذهبنا الى شرح مناقبه وفضائله لأطلنا الخطبه ولم نصل الى الغرض منها فإنه كان عالما عاملا زاهدا عابدا تقيا اماما في علوم الشريعة مرضيا امام سے بحال کی. وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ كان اماما ورعا عالما عاملا متعبدا كبير الشان لا يقبل جوائز السلطان الى ان قال مناقب هذا الامام قد افردتها في جزء. امام ذهبي وہی مازان تا کتاب پہ لکھے تھے. دا کم عبارتون چی ایمہ اور توثیق کردے نصب الرایات ویم جلتم صفحہ کے ذکر کردی دی او معارف السنن دریم جل 285 صفحہ کے روڑی دی. پا جابر جعفی چی روایت دے ابن ماجہ دے صحیح دے. جرح پا حسن ابن عمارہ چی او دویم سند دے
چې روایت د موسی بن ابي عائشہ نه کوي صحیح ده او جرح په امام ابو حنیفه باندې بے ځای ده داغه یحیی ابن معین غوندي د علی ابن مدینی غوندي ائمه توثیق کوي ولو بالفرض والتسلیم کومږي وسره امنو نو امام ابو حنیفه او حسن ابن عماره په اسناد د حدیث کې وجابر ته متفرد نشو بلکې احمد ابن منیع په مسند خپل کې د سفیان ثوری او د شریکنا هم دا حدیث مسند د جابر خودل دی دی حدیث باندې دوه قسمه اعتراضات د دی خامن کان له امام فقرات الامام الاخرى روایت د ابن ماجه د ورته پیش کا په جابر جوفی باندې رد کړي جابر الجوفی ضعیف ته اتفاقا روایت د تحایو د دار قطبی د ورته پیش کا نبی اعتراض کوي په حسن ابن عماره او په ابو حنیفه باندې دوه قسمه یو د اعتراض کوي چې دی په خپل بالذات ضعیف دی نو حدیث ضعیف دیم د اعتراض کوي چې دا حدیث مشاذ دی دی کې مخالفت راغی سندن لحاظ سره د غیر ثقه د ثقه سره وی سفیان ابو الاحوص ابو خالد شریک وغیرہ وغیرہ اغه دا حدیث مرسل خای موسی بن ابي عائشہ مسند د جابر نه خای مرسل عن رسول الله خای واسطه صحابي پرګي پګي او مراسل خودی نه مانی نه جواب په دې طریقه کوي نو د دې اعتراض نه جواب چې دی په امام صاحب جرح کوي دایمو توثیق ما ذکر کا او د دې اعتراض نه جواب چې را حسن ابن عماره او دارنګ امام ابو حنیفه دا مسند کړی دی دینه سوا چا مسند نه دی ویلې هغه دفشو پر روایت دا مسند احمد ابن منیع باندې چې سفیان ثوری او شریک هم دا حدیث مسند خودل دی نو گویا کې سفیان او امام ابو حنیفه او حسن ابن عماره او شریک دا څلور واړه په دې قول کوي چې دا حدیث مسند د جابر دی حدیثنا تحاوی یوصلو 950 صفحہ حدثنا احمد بن داود قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن ايوب بن ابي قلاب عن انس دار انس روایت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اقبل بوجهه مخراواړو فقال تقرؤون والامام يقرأ امام چې سلولي تاسو هم لولئ فسكتوا خلق چپ فسألهم ثلاثا دريزل پختنه وکړه فقالوا انا لنفعل اغي ویل چاو تاسو چې سلولي مونږ هم لولو قال فلا تفعلوا نبی رسول الله فرمایل تاسو بدا کار نه کوئ تاسو به سنن ولې د امام پسې حدیث چمالی ونازع القرآن ما وی سچل لے چما سر قرآن کریم کی جگڑا کولے کیگی ناغی کی یو شیخ راضی شاگرد تی تپوس کی چی بس کرت خلف الامام با منحیوی نو وینکا منحیوی نبی الاسلام با منع کریوا نئی دلیل دا پیش کی چی دا خو خلاف اولا کی دیشی و منع خونشوا ندا حدیث با منع کراغ قال فلا تفعلو تاسو بھئی نکوئی صلاحم پاتې دا من بالجهر کتابونه ما راوړي دي ځان سره کو حواله ضروري کوي تحاویم دا مذکور صفحه باندې پنځم روایت دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ پیش کړي قال كانوا يقرؤون خلف النبي صلی الله علیه وسلم وصحابه چې د نبی علیہ السلام په سبیل استلو قران کریم فقال خلطتم القراءه عليا نبی علیہ السلام په سبیل د زجر او د غصې ورته ویل چې پمام قران کریم خلط والک پمام خلطیت راوس دا روایت مصنف ابن ابي شيبه راغسته اول جلد 300 او شپږ صفحه کې او کتاب القرات د بهقي ذکر کړی دی په یو سلو صفحه کې هغه مخکې چې کوم روایت د ابو موسی اشعری او د ابو هريره دا شان روایت ابن شهاب الزهري پیش کړي د انس ابن مالک رضی الله عنه
چې نبی علیہ السلام فرمایله اذا قرأ فانصتوا، کلا چې امام قرآن ولي فانصتوا تاسو چپ شئ. مصنف عبدالرزاق کې د خفیه د منظم سلام راضي، جمهور خو په خفیه کې د قرات قائل دي استحبابا، سوا شافعی چې د فرضیت قائلو، او امام سے په خفیه کې هم وایي چې مقتدی وسنللی کوي ولستل خلاف اولادی. دا مصنف عبدالرزاق دی، مصنف عبدالرزاق او یوصل شپږ درشمه صفحه دا جل نمبر 2 رقم دا حدیث دے 2099. مصعب بن ابي عائشہ عن عبد الله بن شداد بن الحارث الليثي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر، نبی علیہ السلام نماز فخم یا نمازیگر منز کو گورا دا خفیہ منز دیکھا. وجعل رجل يقرأ خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یو صحابی لگیا دے رسول اللہ مبارک پس لگیا دے منز کے سلولی، ورجل ینہاہو بل صحابی منع کئی سمل اللہ یا پا اشارت یکسر ہوئی. فلما صلی کلچ من خلاش و نبی علیہ السلام منذ کا قال یا رسول اللہ کنت اقرأ وکانا هذا ینہا، شکایت ہو صحابی چی قرأت خلف الامام کڑیو شکایت ہو یا رسول اللہ ما قرآن کریم لستتا پس وکانا هذا ینہانی، دی صحابی زمانی کا علماء دراتوی چمل اللہ. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام تو فرمائل من کان لو امام فإن قراءة الامام لو قراءة، دچا چه امامی دا امام قراءت دا قراءت دا امام سے آغا حدیث چمک کے ذکر شا پتاویل دا دارویت تر سرمائی کئی چه دا حکم پسری کم دے دارے پسری منزنو کی دماز پخیم و دمازی گرا. یو صحابی چی کم دنو قرات خلف الامام کڑیو، بل صحابی پی رد کڑیو، نظام پیش و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لرا. نبی علیہ السلام پا حدیث دمن کان لو امام فإن قراءة الامام لو قراءة سرا ترجح ورکا قول دناہی لرا چی چا منع کڑیو، چاچے منع کڑیو. کتاب القرات بے حقیقی موجود دے پیوسلش پگشتما صفحہ کی. شریف اول جل یوسل یوشتما صفحہ. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاة جہر فیہا بالقراء، یو منذو چه نبی علیہ السلام جار پکی کو چراو گرزی دوئی فرمائل حال قرآ ما یحد منکم آنفا، تاسو کے چاما پس سلسل. فقال رجل نعم انا یا رسول اللہ، قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقول مالی انازع القرآن. ابی ہریرہ رضی فرمائی فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما جار فيه رسول الله. ددی خبر نرستو فجہری منزنو کے صحابہ کرام دا قرات خلف الامام نمنعشو فانتهى منعشو. پنجاب کی مناظرہ بقرات خلف الامام شویدہ صدا حدیث پیش کرے دے، حدیث معتاد ہے گورے تو پہ اعتراض نشی کولے، صحیح حدیث نا حنفی عالم چی کم دین و آغا مقابل لیدیس کے وئی چی فانتہا الناسو، ناس تا خمرات دلتا صحابہ دی، صحابہ دا قرات خلف الامام نمنعشو خوابیان نمنکی گی، ناڑیر غصہ کڑے دے خوابی، اے صحابہ منشو خوابیان نمنکی گی. دارویت متیمہ مالک ذکر کرے پناہ شپیتم صفحہ کے.
ترمذی ذکر کړی دی په 200 صفحه دا اول جلد. ابن ماجہ یو شپیتم صفحه. کتاب القراءت د بهقی یو سلو ولسم صفحه. خبر واحد معارضه د آیت کولی شي کین شي کول نو خپل و ترجیح چا لري عقل چې څوک لري خپل ثابتيږي هغه ته چې باید مونږ راجح چاته وایو هغه چاته